دوستانو ستړي مه شئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو غزنوي پښتون یم، نن بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو پرون 22 تاریخ اول د نومبر پرون د شپې پر 12 بجې په ټیک ټاک کې یو میچ و، یو لوبه وه. تاسو به شاید داسې څوک به ډېر کم وي چې ټیک ټاک پیژني او ولي الله نه پیژني. د ولي الله او یو د نایجیریا یو ځوان و، فوبیا نومېدی، د دوی ترمنځ لوبه وه. دا ډېره تاریخي لوبه په دې وه چې دې ته تقریبا 6,50,000 ویورز کتونکي ناست ول د ولي الله په دغه کې، او تقریبا 1.2 میلیونه کسانو دا شیر کړی وو دا لایو، او تقریبا 225 میلیونه کسانو لایک کړی وه. دوستانو دا لوبه داسې وسوله، دا اعلانات به غالبا تاسو اورېدلي، دا تقریبا د یوې میاشتې دا اعلانات کېدل چې پر 22 تاریخ به د ټیک ټاک پیکې میچ وي د ولي الله او د فوبیا ترمنځ. پر خپل ټاکلي وخت باندې لوبه شروع شوله. دوستانو لوبه داسې وه چې ولي الله تقریبا یو څه کم 50 میلیونه سکور پرکې، او فوبیا چې وو کم چاته ښکاره کېدی فقط 14 میلیونه سکور وو. صحیح دی دوستانو، خو چې څه وخت دا لوبه داسې وي که څوک نه په پوهېږي، دا فقط د 5 منټو لوبه وي. 2 کسان یې مخامخ پر سکرین ناست وي، دواړو ته ګفټینګ کېږي. ګفټینګ په مختلفو طریقو کېږي دوستانو، دا ګلان هم ورته ولي، خلک مزریان هم ورته ولي، نامزري بچیان هم ورته ولي، مختلف شیان به دي کې، او ډبل ټیپ هم کېږي، دا مثال کېږي. نو دوستانو دوی ته ډېر ګفټینګ وسو دواړو ته، خو چې څه وخت 15 منټه فرض شول، د ټیک ټاک له جانبه څه ولي الله وین وګرځول سو، دلته وین یې ګټونکی اعلان سو. خو دلته دوی خپلې خوشحالۍ به لمانځلې، لکه تاسو چې څنګه وینئ دوستان. د ښکاره کومه چې دوی د ملګرو سره خپله خوشحالي لمانځله، خو په دې منځ کې یو دم فوبیا راغلی چې څه وویل تاسو یې په خپله ووایئ. No, bro, listen. TikTok block. In top, my score in top 107 million. In top 107. TikTok block. Check. Send your people and check score. Check score top one. Hey. Check, bro. Check. It was a دی وایي دوستانو چې له ما سره زیاتوب وسو، ځکه چې داسې وسول چې دلته د فیسبوک دې ته ګلیچ وایي دوستانو، چې دی وایي داسې وسو چې دې ته د ټیک ټاک په نړۍ کې ګلیچ وایي، یعنې له ما سره ګلیچ وسو. ګلیچ داسې وي چې کله دا سکور بیخي ډېر سي، د دوی سیسټم په اتوماتیک طور په اتومات ډول هغه نه ښکاره کوي، کم یا زیات ښکاره کوي، کم یا زیات ښکاره کوي، یا زیات کم یې ښکاره کوي. د دوی په سیسټم کې یو څه ستونزه راسي، دې ته ګلیچ وایي. دوی له ما سره ګلیچ وسو، فوبیا وایي. ده ویلی فوبیا وایي زما هغه چې کوم ول زما سکور 107 میلیونه وه، او ښکاره یې هم کړل. تاسو وینئ دوستانو، دی د ثبوت په توګه ولي الله ته ښکاره کړي چې وروره ستا هغه 50 میلیونه ول، زما هغه 107 میلیونه ول، نو ګټونکی خو زه یم. خو خبره دی بیا وایي چې ولي الله ته 32 میلیونه فقط سوي دي او ما ته 107 سوي دي. خو
همداسې وښویو خپل دریځ چې ولي الله وایي چې له ما سره تاسو چم کوئ یعنې دا کوم 1.7 میلیونه دغه چې کوم ستاسو سکور چې دی دا تا ته پیک شوی دی یعنې 2 نمبري شوی ده په 2 نمبره طریقه پیک دی دا اصلي نه دی دا تا ته پیک سکور شوی دی نو ځکه د ټیک ټاک سیسټم کونټ نه کړو حساب یې نه کړو زه یې وین حساب کړلم زه ګټونکی شوم او ته بایلونکی شوې نو په دې منځ کې داسې وو چې د دوی پنشمنټ 50 لاینه وو چې 50 لاینه مې ورته ویشتل 50 مزریان مې ورته ویشتل خو له هغه څخه خو بیا انکار وکړي وایي زه پنشمنټ نه کوم نو دی د پنشمنټ څخه پر شا سو دوستانو ما خو په خپله دا میچ وکتی خو نور په خبر نه یم او دلته د میچ په دوران کې د دغه سکور نه معلومېدی د فوبیا ولي الله څه وخت میچ ختم سو چې ګټونکی ولي الله اعلان سو فوبیا وایي چې یا ورور له ما سره ګلیچ وسو زه دا نه منم نو دوستانو په دې اړه ستاسو څه نظر دی په کمنټ کې لاندې ولیکئ چې ګټونکی رښتیا ګټونکی څوک دی ولي الله دی او یا فوبیا دی یوه خبره ستاسو ته کومه دوستانو ستاسو په دغه کې به یو سوچ وي چې د دې به څومره پیسې جوړېږي دوستانو د دې پیسې که زه درته ووایم دا ستاسو تر عقل ډېر پورته جوړېږي چې بیخي د دې بیخي زیاتوب دا په میلیونونو روپۍ جوړېږي دوستانو دا دوی چې ګټلي دي د دې څخه نو دوستانو خو داسې وي دې ته خلکو ګفټینګ کړی وي بایلونکي هم وګټلې ګټونکي هم وګټلې پیسې دواړه وګټلې صحیح دوی ته خو ګفټینګ شوی دی خو فقط داسې وسول چې د ولي الله سره فوبیا دا وکړل مثال چا مې بولي هر څه چې ورسره بولي هغه پنشمنټ نه وکړي مثال 50 لاینه به ورته ویشتل هغه نه ورته وویشتل نو په دې کې بیا تاسو خپله دغه کړئ چې وروره په دې کې فوبیا ملامت دی یا ولي الله ملامت دی دوستانو تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخه مو ښه ژوندي اوسئ کور